الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين. آيات شفقنبي سورة إبراهيم. قال رسول صلى الله عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام فقال: أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: كل عام يا رسول الله. فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال: لو قلت نعم لوجبت لما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتم فأنما هلك من كان قبلكم بكثرة السؤال واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فادعوه. رواه مسلم والترمذي. أما بعد، زما د ایمان او د کریمي ورونو، الله جل جلاله دې ورځ په قیامت باندې زه سره زما عمل نامه په خلاص باندې درکړي، او الله تعالی مو ټول اعمال او هر څه قبول کړه، او د حج نیکې ورځې در باندې الله تعالی په خیر خوشحالۍ سره تېرې کړي، او الله تعالی دې حاجیانو ته استطاعت د ښه حج او د مبرور حج ورکړي، او دعاګانې دې الله تعالی ټول امت مسلمه ته قبول کړي. حج رسول صلی الله علیه وسلم کله چې الله جل جلاله فرمایي په قرآن عظیم الشان کې، او رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې فرمایي: ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارک. بېشکه د ټولو نه اولنی کور چې مقرر شوی دی یا بنا شوی دی د خلقو دپاره، دا دی چې په مکه کې دی، مبارکن د برکت والا دی، یعنی برکت پکې دی، هدى للعالمین، یو خو برکت پکې دی، او بل الله جل جلاله هدایت کوي هغه کسانو ته کوم یو چې حج ته لاړ شي او غیر د هغې نه، یعنی دغه ورځې هم ډېرې مهمې دي. الله جل جلاله پکې عبادتونه قبلوي او د الله جل جلاله رضا پکې حاصلېږي. په هر صورت باندې د حج دپاره تیاری کول، او د حج لکه څنګه چې څلور بنا سړی اجرا کوي، لکه اول کلمه طیبه وي، او بیا ورپسې د کلمه طیبې پسې بیا مونځ کوي. کلمه طیبه قولي عبادت دی، او مونځ کول بدني او قولي عبادت دواړه دی، او بیا ورپسې روژه نیسي، روژه صرف بدني عبادت دی، او بیا ورپسې وروسته زکات ورکوي، زکات مالی عبادت دی، او بیا د هغې نه وروسته ورپسې حج کوي. حج د دې ټولو افعالو او اعمالو ظاهري او باطني، قولي او بدني، او د ویلو او د غیر ویلو، یعنی فعلا او قولا د ټولو مکس یو عبادت دی چې الله جل جلاله دې ټولو شیانو ته پکې ځای ورکړی دی، او الله جل جلاله د دې منښته کړې ده چې زه د حاجیانو دپاره حج مبرور چې وکړي جنت به ورته ورکوم. او دا هغه آخري بنا ده د اسلام دپاره، یا هغه آخري بنیاد دی چې د دې نه پس ته وروسته بل بنا نشته. الله جل جلاله دې مسلمانانو ته توفیق ورکړي چې دا پنځه واړه بناګانې چې کوم د اسلام کور او کوټه ده په دې باندې آباد کړي، او پنځه واړه سترې بالکل برابرې شي. د الله جل جلاله په دې قول کې د ټولو نه لومړی د عبادت ځای چې جوړ شوی دی هغه مکة المکرمه کې دی، او اول بیت دی، او هغه حرام مسجد حرام دی، او کعبه ده. نو د دې لپاره چې خلک وایي چې ځینې شیان خو نور خلق هم کورونه جوړ کړي، نو علي رضی الله عنه فرمایي چې صحیح ده، او نور علما هم فرمایي چې رښتیا ده چې ټول خلکو کورونه جوړ کړي، که کورونه ممکن د دې نه مخکې موجود وو، اما
کله چې د اسلام دغه بیت یعنی اولین بیت یا اولین ځای د مسجد دپاره او د عبادت دپاره او د حج دپاره جوړ شو نو دا د عبادت اولین کور دی ځکه ورته الله وایي ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا وهدى للعالمین. همدا لومړی بیت دی چې الله جل جلاله په مکه معظمه کې د کعبې په څیر باندې جوړ کړ او الله جل جلاله مسجد حرام هلته جوړ کړ او دا د آدم علیه السلام په وخت کې جوړ شوی و. دې ته ملایکو هغه ټول ځایونه ښودلي وو. بیا په دې کې طوفانونه راغله لکه د نوح علیه السلام طوفان راغی او نور داسې طوفانونه آسماني نورې پیښې وشوې چې دغه د بیت الحرام دا کوم ځای چې و دا ټیټه او جوړه کې واقع دا ټول شګو ډک کا او جوړ کا او برابر د منځه یې ویوړ. بیا وروسته د دې نه چې ابراهیم علیه السلام ته بیا امر وشو چې ورشه ته هلته دا د مکې کور جوړ کړه. ابراهیم خلیل الله راغی او بیا د مکه معظمه کې ورته ځینې خلک دا وایي چې ملایکو ورته ځای ښودلی او ځینې خلک دا وایي چې هغه بنیادونه چې کوم یې وو الله جل جلاله دته په داسې یو ترتیب سره وښودو په هماغه بنیادونو باندې جومات آباد کړه. ځکه د اسماعیل علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام په لاس باندې دا مسجد حرام جوړ شو او هغه وخت زمان سره خلکو حاجونه پکې کول او بیا د هماغه وخت نه شروع شو تر اوسه پورې هماغسې برابر دی. نو اول بیت اولین بیت همدا دی. په دې کې هغه مسلې چې دي کوم یو چې د دې دپاره جوړ شوي دي. مثلا اول سړی ځي او کله چې ورشي نو ابراهیم علیه السلام ته الله بوأنا ټولو خلکو ته خبرداری ورکړه چې ټول راشي. نو ټولو ارواحو په غر د ابو قبیس باندې ابراهیم خلیل الله ودرېده او الله ته یې ویل وایي چې دا خو خلک نه اوري که نه. ویې ویل ته په خط صرف دومره وکړه چې ووایه چې حج ته راشئ نو زه بیا په خپله باندې پوهېږم. وایي ټولو ارواحو ته د چا ارواح چې مسلمانه وه او مسلمانو هغې ټولو ارواحو یو ځل وویلې چې لبیک لبیک یو یعنی مونږ بالکل حاضر یو حج به کوو. نو هغه کسان چې کوم یو لبیک په وړو په هغه وخت کې ویلی دی چې لا پیدا شوی هم نو هغه ته الله تعالی د دې توفیق ورکوي چې هغه حج ادا کړي. او دا د تلبیه الفاظ چې دي دا د هماغه لبیک نه شروع شوي دي. مثلا لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک ملک لک لا شریک لک. دا لبیک د هماغه ارواحو د وختونه د ابراهیم علیه السلام په آواز باندې شروع شوی دی او تر ننه پورې ورته خلک هماغسې چې کله میقات ته ورسېږي او د حج جامې واغوندي نو دا ضرور خبره ده چې دا لبیک باندې به شروع کوي او حاضر یم یا الله جل جلاله هر وخت ټول حمد او ملک ستا دی او موږ دې دپاره حاضر یو چې الله جل جلاله موږ وبخي. ابي ذر رضی الله عنه فرمایي چې هغه وخت زمان سره چې کوم یو د مسجد نو او نو دا وضع في الارض اول مسجد شروع شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا اولین مسجد چې دلته جوړ شو او دغه اولین مسجد د خلقو دپاره. ثم وایي کوم یو مسجد اول جوړ شو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ابي ذر پوښتنه کوي وایي کوم یو مسجد اول جوړ شوی؟ ورته ویل مسجد الحرام. بیا ورته وایي ثم بیا کوم یو مسجد جوړ شوی دی؟ بیا هغه ورته وایي بیت المقدس. بیا ورته وایي چې د دوی ترمنځ د فرق څومره دی؟ بیا رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بینهما قال 40 سنة یعنی 40 کاله د دې دواړو مسجدونو ترمنځ فرق دی. 40 کاله مخکې ابراهیم خلیل الله دا جوړ کړ او بیا وروسته چې لاړ یعقوب علیه السلام او ابراهیم علیه السلام بیا مسجد اقصی جوړه کړه یا بیت المقدس جوړ کړ. بیا بیت المقدس بیا د سلیمان علیه السلام په وخت کې کار پې وشو او هغه یې دغسې ښایسته کړ جوړ یې کړ لوی کړ ساحه یې پراخه کړه. بیا د سلیمان علیه السلام یعنې بیا ترمیم کړ. فلهذا اولین مسجد چې په دنیا کې جوړ شوی دی د دې دپاره چې مونځ پکې وشي او د الله عبادت پکې وشي نو دا د ابراهیم علیه السلام په دغه باندې ښکاره شو او جوړ شو. دې کې ځینې علما داسې وایي چې آدم علیه السلام په هغه وخت کې چې کوم یو حج یې کوو نو هغې آدم علیه السلام آدم علیه السلام 40 ځلې د دې بیت شریف زیارت کړی دی او حج ته راغلی دی
لکه اوس په عرفه کې دا مطبخ آدم علیه السلام یعنی د هغې اشپزخانه هم موجوده ده او دی به د سرندیب یا د هند نه راته او دی 40 ځلې د دې مونځ کړی دی. ځینې علما دا وایي چې دا په تفسیر عزیزي کې راغلی دي چې دا 40 ځلې آدم علیه السلام دا مونځ کړی دی. او ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کله حج کوو نو هغې 55 حجونه کړي دي او د هغې غرض دا و چې 55 حجونه به یې وکړ. کله به یې چې حج وکړو دغه د شریعت ټولې مسلې به چې وي بیا د زمزم دیوال خواته به کېناسته او د دنیا ټول علما به چې څه شبهې به یې لرلې یا څه سوالونه به یې لرل د هغو سره به بحثونه هم کول. ولهذا ابو حنیفه رحمت الله علیه دې 55 حجونه کړي دي او ورته تللی او راغلی دی. ابو حنیفه رحمت الله علیه په 80 کال کې د هجرت کې پیدا شوی دی او داسې علما وایي او د دې یو نظر داسې دی چې علي رضی الله عنه دې ته دعا کړې وه او ځکه دا داسې شو په 150 کال کې د وفات شوی دی. په لحاظه د عمر چې د عمر سره سم برابر چې ابو حنیفه صاحب په دې کې د دعا هم کړې ده ورته او د 55 حجونه هم کړي دي ځکه هغه کوم شرعي مسایل چې وو یا کوم شرعي مسالې چې وي او سوالونه چې وو هغه به ابو حنیفه صاحب د نورو لکه مثلا د نور علما به چې د مذهبونو او یا نور محدثین او یا فقها به چې هغو ټولو به ورسره بحث او جر و بحث کوو تر څو به یوې نتیجې ته ورسېده. نو ځکه یې دومره ډېر زیات حجونه کړي دي او ورغلي دي ورته. او دا بیت الحرام دا بلد الامین ورته ویلی کېږي او بلد المأمون ورته ویلی کېږي د امن ځای دی او دا د ټولو ښارونو القرا ده دغه کوم یو چې د بیت شریف دی ځکه دا مور د دې ټولو قریهګانو دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قولونه دي او دا مقدسه خاوره ده او دا هغه خاوره ده چې دې ته د بیت الحرام او ملایکې ته هم طواف کوي. فلهذا دا په اسلام کې یو ډېر اوچته او ډېره ښایسته خاوره ده. الله جل جلاله دې د هر مسلمان نصیب وکړي چې دې ته لړ شي. صرف هغه حدیث مې چې یو مخکې چې حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د کتاب المناسک کې راوړی دی په احادیثو په کتابونو کې راغلی نو فرمایي چې عن ابي هريره رضی الله عنه فرمایي چې خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته خطبه فرمایله رسول الله فقال ايها الناس قد فرض عليكم ای خلکو په تاسو باندې فرض شوی دی الحج حج فحجوا حج کوي امر صيغه ده فحجوا پس حج کوي. فقال رجل یو سړی ورته جګ شو كل عام یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هر کال به حج کو. فسكت رسول الله صلی الله علیه وسلم چپ شو او ورته جواب ورنکړ. قالها ثلاثا درې ځلې ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم في كل عام حج بیا چپ شو درې ځلې چپ شو. فقال لو قلت نعم بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کما درته ویلې چې هو دا په هر کال کې فرض دی لوجبت ولما استطعتم دا تاسو باندې به واجب شوی او تاسو به نشوي توانېدلی چې هر کال حج کړی وي. قال ذروني ما تركتم فانما هلك من كان وی پرېمې دی او ځکه په دې باندې هغه خلک هلاک شوي دي من قبلکم ستاسو نه بکثرت سوالهم لکه یهود او نصارا او نور ډېر کثرت سوالونه به ډېر زیات کول. فلهذا تاسو دا مه کوئ اختلافونه مه کوئ او انبیا سره به ډېر زیات بحثونه به کول. فلهذا تاسو وکړئ چې دغسې مه کوئ د نورو امتونو. فاذا امرتکم کله چې درته امرکم بشیء په یو شي باندې فاتو په هغه باندې عمل وکړئ منه ما استطعتم څومره چې توانېږئ. واذا نهیتکم او که نهیتکم کله چې تاسو منې مې کړی د یو شي نه من شیء د یو شي نه فدعوه پرېږدئ. دا رواه ترمذي و مسلم. دا احادیثونه او دغه د بیت شریف لبیک او ویل او دا او ان شاء الله دا ورځ شپې دي هم دغسې به بیا پکې کله به پکې خبرې کوو د دې په باره کې او الله جل جلاله دې ټولو هغه خلکو ته توفیق ورکړي چې کوم یو د ګناه په کې ککړ دي چې د خپل ګناه نه توبه وباسي په ورځ کې. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير وصلى الله تعالى خير. كان راضي انه ذكر تشكر خير. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.